ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاد اوسئ، آباد اوسئ، سوکالي مو نصیب شي. او دوه خبرې در سره شریکوم صرف د الله د رضا دپاره، او که حق وي د خدای د رضا دپاره د ملګرو سره شریکې کړئ، او که یې نه شریکوئ زما یو حق دی، زما په نیز زه ادا کوم. د افسوس خبره دا ده چې زمونږ مسلماني دې حد ته راغله، او بیا په خصوصي توګه زمونږ د پښتون او د اسلامي جمهور یا پاکستان مسلمانان چې قرآن شریف کې مونږ هغه آیاتونه ګورو چې کم آیاتونه زمونږ د خوښي او مونږ په بل پورې ورتپو او پیتوتې جوړو. یعنې د دې مطلب دا شو نعوذ بالله چې دا دین چې دی دا مونږ د ځان ماتحت کړی دی. مونږ د دین ماتحت زندگی نه تیرو. اوس یو پوسټ مې مخې له راغی، لکه هر سړی د قرآن شریف آیاتونه زده کوي یا یې زده کړي دي زما په شانتې، او را اخلي او په سیاسي توګه خپل سیاسي مفادو دپاره یې په بل مسلمان ورچسپان کوي او فتوه کوي او د دین اسلام نه یو قسم له خارجوي. لکه اوس یو پوسټ راغی په هغې کې لیکلو چې واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، او چې کله وویلی شو دوی ته چې تاسو فساد مه جوړوئ په ځمکه کې، نو دغه نیمګړی آیات یې لیکلی دی او هغه یې د پی ټي آی د کارکونانو سره لګولی، لکه د پی ټي آی د خلکو سره. سیاسي سوچ په هر ځای په خپل ځای باندې، خو دومره په دین اسلام پورې پیشاړې کول چې دي که نه، په خدای قله که دا ګوره ډېر لویه د نقصان او د ایمان خطره ده په دې کې. ښه بل به چې دي نو د دې ځګي آیات راوالي چې انما نحنو مصلحون، او مونږ چې یو مونږ اصلاح کوونکي یو، نو هغه به دا آیات ولیکي او د بلې پارټۍ پورې به یې ور وتپي چې لکه تاسو فساد جوړوئ یا مونږ اصلاح کوو. خو قدرمنو دا دومره خطرناکه خبره ده، او په دې باندې دا ټول عالمان چپ دي، او دا علما چې دي د دې ذمواران دي چې د علماو په دې باندې سترګې پټې کړي دي چې دا زما په شان ناپوهه دا جاهله خلک د سیاسي مفادو دپاره د خپل دروغجن لیډر دپاره د رب ذوالجلال آیاتونه را اخلي او په یو بل پورې تپي. نو د خدای او د رسول خاطر وکئ، د دې نه قلار شئ، خپل ځانونه صحیح کوئ. اول به زه ځان ته یم، ځکه الله تعالی وایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، او تاسو بل ته د نیکۍ لارې ښیئ، وتنسون انفسکم، او تاسو ظاهر کړي دي ځانونه. نو قرآن شریف چې دی دا د هدایت داسې لاره ده چې یوازې به موږ بل ته د نیکۍ کولو تبلیغ نه کوو، چې د یوې نیکۍ بل ته تبلیغ کوو، هغه نیکي به په خپل ځان کې راولو. لاول صحابو چې ایمانونه راوړي دي هغو اول اسلام په خپل ځان لاګو کړی دی، او د اسلامي ډانچه او اسلامي روایات مذهبي قدرونه سل په سله په خپل ځان لاګو کړي دي، نو بیا وروستو هغو نورو ته دین اسلام ښودلی دی. او تاسو ته پته شته دا آیاتونه خدای پاک دې دپاره نه دي رالیږلي چې مسلمانان دي په یو بل تپي. د دې آیاتونو په شا لولو تفسیرونه پراته دي. د یو آیات د یو د رب ذوالجلال د یو آیات په شا باندې ډېر لوی لوی فلسفې لوی لوی کارونه شوي دي. نبي علیه السلام چپ شي، بیا جبریل امین آیات راوړی، هغه تفسیر ولولئ چې په هغې باندې پوهه شئ. نو دغه یو دوه خبرې م در سره شریکولې قدرمنو چې د خدای خاطر وکئ، خپل ایمانونه مه خرابوئ، ځانونه بېمانه کوئ مه. په سیاست پسې چې دی قرآن شریف د خپلو مفادو دپاره مه استعمالوئ. الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.